د هارموني ښوونکی پروفیسور اے آر انور، زلمی دریاب صدف، د رباب غږونکی خان آغا بهسودي او طبله غږونکی وحید دلته خپله موسیقي غږوي. په پېښور کې د دغه بنسټ مشر روغاني بابا ای وی آر ته وویل هنرمندان په دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ دي. ده وویل اوس د موسیقۍ برخه کې لوی بدلون راغلی او د خلکو مینه له موسیقۍ سره زیاته شوې. روغاني صاحب دا راته وایي چې نن د موسیقي نړیواله ورځ تاسو د روډ د پاسه یو چوک کې ولمانځله. دې نه مقصد څه شی دی؟ دې نه مقصد دا دی چې خلک د سندرې سره د موسیقۍ سره د خپلو هنرونو سره مینه کوي. خلک دلته کې رالل، یو نیمه ګنټه خو چې سندره واورېدله، ټپې یې وکړه دي، اتڼ یې وکړو. د دې مطلب دا دی چې دا که مونږ یو حبس جوړ کړی دی، یو ویر هم جوړه کړې ده، دا ویره شته نه. دا پښتانه دي، دا ډېر ښکلي خلک دي، دا ډېر پرامن خلک دي. دوی په جنګ کې هم یو بل ته سر کوي، دوی جنګ نه کوي. دوی وویل لکه غلی شه، جنګ کې هم سر کوي. دا داسې ښکلي خلک دي. خو چې درته ما وویل چې هلکه بس که که نه نو خو بس که بیا مخکې جنګ نه کېږي. نو پښتانه ډېر ښکلي خلک دي. نن تاسو ولیدل، نن دا ثابت شول. موږ ریاست ته همدا وایو چې که ریاست غواړي چې دلته کې د اعتدال وي، خلک د جنګي چرګان ني، خلک د یو بل احترام کوي، د یو بل د ژبې، د یو بل د عزت، د یو بل د مال، د یو بل د ژوند احترام دی کوي. نو دوی له باندې حساب ورکړي، دوی ته به د خپلو جمالیاتي حسونو د اظهار موقع ورکړي. پروفیسور اے آر انور وویل موسیقي د امن او مینې پیغام لېږدوي. ده وویل چې موږ د موسیقۍ له لارې غواړو چې د خبریالۍ دنده پر مخ یوسو. داسې شعرونه غوره کړو چې پکې د امن غوښتنه کیږي او د خلکو ستونزې پکې بیان کړي. ده زیاته کړه په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره سم پر موسیقۍ بندیزونه لګېدلي چې دا کار د کلتور، هنر او موسیقۍ سره دښمني ثابتوي. که څه هم په پاکستان کې د سندرغاړو وضعیت ښه نه دی او هغوی ثابت روزګار نه لري، دوی هڅه کوي چې په ګډه د افغان سندرغاړو د وضعیت د ښه کېدو لپاره لارې چارې ولټوي ترڅو د هغوی اقتصادي او ګڼې نورې ستونزې کمې کړي. میوزک ورلड میوزک دی، اس قسم ته نظریه نشته. د اغراض او مقاصد سره دا ویل کېږي چونکه د انټرنیشنل فارمیټ مطابق په کوڅو کې، په سړکونو کې، په پارکونو کې، په پبلک پلیسز کې دا پکار ده. په دې کې هغه میوزیشنز، سنگرز چې کوم کمرشلز دي، چې کوم پیمنټ اخلي د پروګرامونو غټې غټې پیسې اخلي او شوقیان، هغه ټول په دې کې شاملېږي فری آف کاسټ چې خلکو ته په لارو کوڅو کې انټرټینمنټ ملاوي شي، د موسیقۍ د افادیت نه واقف شي، خبر شي او دا اندازه ورته ولګي چې موسیقي د اتحاد د منظم کېدو لپاره یو بهترینه لار ده. امن لپاره د کوجه باندې نن موږ انتخاب کړی دی د پیښور په دې مصروف ترینه ځای کې چې فواره چوک ورته ویل کېږي، فود سټریټ ورته ویل کېږي. دلته کې تاسو ولیدل چې خلکو پکې سندرې ویلې، ټپې پکې ویلې، په دې سخته ګرمۍ کې ټڼې پکې وکړې. په پښتونخوا پېښور کې پښتانه سندرغاړي داسې مهال د موسیقۍ نړیواله ورځ په ټنګ ټکور لمانځي چې طالبانو په افغانستان کې په موسیقۍ بندیز لګولی چې د دغه وضعیت له امله ډیری افغان سندرغاړي کډوال شوي دي. وایي هره ورانه چې نقلونه سموي، خدای به کله دا برباد ذهنونه سموي، خدای به کله دا برباد ذهنونه سموي. وایي هره ورانه چې نقلونه سموي